د مهمو خبرونو سرچکې. بهر کې د اسلامي امارت له سفارتونو او کونسلګریو سره د بهرنیو چارو وزیر آنلاین غونډه. کابل کې د روغتو پر روغتون د پاکستان برید ته د یو شمېر بنسټونو غبرګون. پر کونړ ولایت د پاکستاني پوځي رژیم د بریدونو دوام. او د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د 5 پوځیانو وژل کېدل. د واک ټلویزیون درنو لیدونکو سلام، وخت مو بخیر. نن چهارشنبه د کب 28مه، اوس هم بشپړ خبرونه. د اسلامي امارت بهرنیو چارو وزارت په یوه خبرپاڼه کې لیکلي چې امیرخان متقي بهر کې د اسلامي امارت له سفارتونو او کونسلګریو سره آنلاین غونډه کړې ده. د خبرپاڼې له مخې غونډه کې د بهرنیو چارو وزیر د پاکستاني پوځي رژیم له لوري پر افغانستان د تیري او وروستیو پیښو په اړه معلومات شریک کړي. د روغتو د درملنې په روغتون شوی برید چې پکې سلګونه هیوادوال شهیدان او ټپیان شوي په کلکو ټکو غندلي دي. ښاغلي متقي د ټولو استازوالیو مسؤلین هڅولي چې په هیواد کې د وروستي وضعیت په تړاو د اسلامي امارت دریځ تر نړیوالو ورسوي. قطر کې د اسلامي امارت سفیر سهیل شاهین له یوې هندۍ رسنۍ سره په خبرو کې ویلي له پاکستان سره د مذاکراتو ډیره هڅه وشوه خو پایله یې ورنکړه. هغه زیاته کړې چې اوس پاکستان د ډیپلوماسۍ پر ځای پوځي لار غوره کړې خو ځواب یې هم لیدلی دی. شاهین ویلي پاکستان له افغانستان نه دا غواړي چې په ټول پاکستان کې باید هیڅ د ناامنۍ پیښه ونه شي، چې دا تضمین ورکول رښتینی نه دي، هیڅوک یې چاته نشي ورکولی. خو سهیل شاهین ویلي پاکستان ته لیک ورکولی شي چې له افغان خاورې به د هغه هیواد ته کوم زیان نه رسیږي. د مسلمانو علماو نړیوالې ټولنې په یوه اعلامیه کې ویلي د دوو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د وروستیو پیښو له امله ژوره اندېښنه لري او د مسلمانانو د وینې تویېدل او ویجاړۍ د منلو وړ نه بولي. د اعلامیې له مخې په روغتون وروستی برید چې سلګونه کسان پکې شهیدان او ټپیان دي لوی جنایت دی، په ځانګړي ډول چې د روژې مبارکې میاشتې په وروستیو 10 ورځو کې شوی دی. ټولنې ټینګار کړی چې دا ډول بریدونه له نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده، ځکه روغتیایي مرکزونه باید په هر حالت کې خوندي وساتل شي. د سره صلیب نړیوال فدراسیون رئیس ویلي چې په افغانستان کې د وروستیو پیښو په اړه ژوره اندېښنه لري. نوموړي پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې کابل کې د روغتو د درملنې پر مرکز د برید له قربانیانو د هغوی له کورنیو او ټولو اغیزمنو کسانو سره خپله خواخوږي څرګندوي. هغه همداراز د افغاني سرې میاشتې له ټیمونو سره چې مهمې مرستې برابروي خپل ملاتړ څرګند کړی دی. د افغانستان لپاره د بریټانیا ځانګړي استازي ریچارډ لینزي په کابل کې د روغتو د درملنې په یوه مرکز د پاکستاني پوځي رژیم پر برید خواشیني ښودلې ده او ویلي دي چې دواړه لوري باید ستونزې د خبرو له لارې حل کړي. د پاکستان پوځي رژیم وړمه شپه د کابل ښار د 9 امنیتي حوزې اړوند سیمه کې د روغتو د درملنې پر یوه مرکز برید وکړ چې له امله یې 400 کسان شهیدان شوي او 250 نور ټپیان دي. په ملګرو ملتونو کې د هند دایمي استازي ویلي چې د پاکستان پوځي رژیم په کابل کې د متادینو د درملنې پر مرکز باندې په خپلو هوایي بریدونو کې ملکي وګړي او بې ګناه خلک قتل عام کړي دي. نوموړي پر ایکس پاڼه لیکلي چې د پاکستان پوځي رژیم د عمل د ملګرو ملتونو د منشور ښکاره سرغړونه ده او باید ودرول شي. نیویارک ټایمز راپور ورکړی چې پاکستان سره له دې چې په تیره اونۍ کې په ښکاره ډول د منځګړیتوب هڅې شوي دي، د چین هغه غوښتنې له پامه غورځولې چې له افغان لوري سره خبرې وکړي. د راپور له مخې دا غوښتنې د سیمې د کړکېچ د کمولو او د ډیپلوماټیکو اړیکو د ښه کېدو په موخه مطرح شوې وې، خو پاکستان ورته مثبت ځواب نه دی ویلی. ایلن پلیتیر چې د نیویارک ټایمز د پاکستان او افغانستان د دفتر مشره ده، دا خبر پر خپل ایکس پاڼه خپور کړی دی. د کونړ ولایتي چارواکو ویلي چې د پاکستان پوځي رژیم د دغه ولایت پر بېلابېلو سیمو 124 غندیز بریدونه کړي دي، خو چاته پکې زیان نه دی رسېدلی. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور ریاست د اطلاعاتو امیر ضیاء الرحمن سپینغر ویلي چې دا بریدونه
په شلتن، سرکانو، ناړۍ، منوره او د اسداباد په ګډون په څو سیمو کې شوي چې له امله یې ګڼې کورنۍ د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. بلخوا زیانمن شوي خلک شکایت کوي چې د ملکي کورونو په نښه کېدو سره یې ژوند له جدي ستونزو سره مخ شوی دی. د دغه ولایت د کډوالو ریاست د معلوماتو له مخې شاوخوا 7500 کورنۍ د ناامنیو له امله خوندي سیمو ته کډه شوي دي. د سترې محکمې د عامه اړیکو رئیس عبدالرحیم راشد پر ایکس پاڼه لیکلي چې د میاشتې د لیدلو مرکزي پلاوي له ټولو هیوادوالو غوښتي چې په خپلو سیمو کې د میاشتې د لیدو هڅه وکړي. د هغه په وینا که څوک میاشت وویني کولی شي خپلې سیمې محکمې او د رؤیت هلال پلاوي ته د شاهدۍ لپاره ورشي. د هغوی شاهدي به د شرعي اصولو له مخې وارزول شي او وروسته به مرکزي پلاوي سره شریکه شي. راشد وایي وروستی اعلان به د رؤیت هلال مرکزي پلاوي له لوري کیږي. د اطلاعات او کلتور وزارت ویاند خبیب غفران وایي چې د حقایقو په څرګندولو او د عامه پوهاوي په لوړولو کې د رسنیو رول مهم دی. نوموړي زیاته کړي چې د تیر یوه کال په ترڅ کې یو 50 رسنیزو ادرسونو نوي جوازونه ترلاسه کړي او د 40 نورو رسنیو خپل جوازونه غځولي دي. نوموړي ویلي چې د اطلاعات او کلتور وزارت له ټولو رسنیو څخه ملاتړ کوي. د اطلاعات او کلتور وزارت د کلتور او هنر مرستیال لطیف الله عزیزي د یوه تخنیکي پلاوي او غاخان فرهنګي بنسټ د مسؤل او کاري ټیم په ملتیا د شهر آرال تاریخي برج لیدنه کړې ده. عتیق الله عزیزي ویلي د اطلاعات او کلتور وزارت ژمن دی څو په نږدې راتلونکي کې د دې برج د بیا رغونې چارې د همکارو بنسټونو په همغږۍ پیل کړي څو دغه تاریخي اثر د له منځه تلو له ګواښ وژغورل شي. د یادورې وړ ده چې د دغه پروژې ترڅنګ به په نږدې ورځو کې د دوست محمد خان علي لیسې او نادر خان تپه کې د سلطان طلایي د مقبرې د بیا رغونې چارې هم پیل شي. د غزني د صنعت او سوداګرۍ ریاست ویلي چې روان کال له دې ولایت څخه 14,000 مټریک ټنه وچه میوه بهرنیو هیوادونو ته صادره شوې ده. د یاد ریاست مسؤلینو ویلي چې د صادراتو په منځ کې بادام، ممیز او آلو بخارا شامل دي چې د ښه کیفیت له امله په نړیوالو بازارونو کې ځانګړی شهرت لري. سوداګر وایي د معیاري بسته‌بندۍ نشتوالي او د ترانسپورت کمزوری سیستم د صادراتو په پراختیا کې خنډ دی. دوی وایي د پروسس او بسته‌بندۍ مرکزونو جوړول به د میوو صادرات څو برابره زیات کړي. د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت پر ایکس پاڼه لیکلي چې روانه اونۍ د پاکستان له زندانونو 300 افغان بندیان آزاد او هیواد ته راستانه شوي دي. د کندهار د کډوالو چارو ریاست د سپین بولدک لیگ د امریت د راپور له مخې دغه کسان له 1 تر 2 میاشتو بندیان وو چې تر آزادېدو او په دغه امریت کې تر ثبت او د بشري مرستو له ترلاسه کولو وروسته خپلو سیمو ته لیږدول شوي دي. د بهرنیو چارو وزارت د هرات استازولۍ ویلي چې 345 ایراني وګړي له دوبۍ څخه د یوې الوتنې له لارې د هرات نړیوال هوایي ډګر ته لیږدول شوي او وروسته د اسلام کلا له لارې ایران ته ستانه شوي دي. د دې استازولۍ مرستیال رحمت الله فیضان ویلي چې دغه الوتنه تېره شپه د کامایر هوایي شرکت له لوري ترسره شوې او یاد مسافر بیا د موټرو له لارې خپل هیواد ته لیږدول شوي دي. د معلوماتو له مخې د امریکا او اسرائیل او ایران ترمنځ د جګړې له امله د ایران هوایي حریم د ټولو الوتنو پر مخ تړل شوی دی. د راپورونو له مخې د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان کې د ډیورنډ فرضي کرښې ته نږدې په غلام خان بندر کې د وسلوالو په برید کې 15 پاکستاني عسکر وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. راپور زیاتوي چې برید له ډیورنډ فرضي کرښې هغې غاړې ترسره شوی او په سیمه کې امنیتي وضعیت لا هم اندېښمن کوونکی دی. د راپورونو له مخې د نایجیریا په شمال ختیځ کې د برونو ایالت په مرکز مایدو ګورې کې د څو چاودنو له امله لږ تر لږه 23 کسان وژل شوي او له 100 زیات ټپیان دي. الجزیرې راپور ورکړی چې چاودنې د مایدو ګورې تدریسي روغتون او د 2 سیمه ییزو بازارونو پوستخانې او د دوشنبه بازار ته نږدې شوې ده. امنیتي مسؤلین ویلي لومړني معلومات ښیي چې چاودنې د شکمنو ځانمرګو بریدګرو لخوا ترسره شوي دي. تر اوسه هیڅ ډلې د بریدونو مسؤلیت نه دی منلی. په بغداد کې د امریکا د سفارت پر کمپلیکس د بریدونو راپور ورکړل شوی دی. د فرانسې خبري اژانس او رویټرز د راپورونو له مخې نن سهار سفارت ته نږدې څو چاودنې شوي دي. امنیتي سرچینو او د فرانسې خبري اژانس خبریالانو هم تایید کړي چې د چاودنو غږونه اوریدل شوي دي. سفارت د بغداد امنیتي سیمه شنه زون کې موقعیت لري، هغه سیمه چې ډیپلوماټیک تاسیسات او نړیوال سازمانونه پکې دي.
او وروستی خبر هم دا چې د افغانستان د وزلوبې ملي لوبډلې د نړیوالو سیالیو په لړ کې د روسیې وزلوبې لوبډلې ته ماتې ورکړه. د هیواد د وزلوبې فدراسیون د معلوماتو له مخې د افغانستان ملي لوبډلې د قزاقستان په کوک پر 2026 نړیوالو سیالیو کې روسیې ته د 5-0 ماتې ورکړه او خپله دویمه بریا یې هم ترلاسه کړه. د یادو معلوماتو پر بنسټ د افغانستان ملي لوبډلې د 2 پرله‌پسې بریاوو په ترلاسه کولو سره بل پړاو ته لاره موندلې ده. له ملتیا مو مننه. وروستي او مهم خبرونه مو همدومره وو.